سلامونه نیکی چارې قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم طاهر لیوال مې څنګ ته ناست دی. شاعر او کتاب خپرونه ده د پیاوړي لیکوال دغه خپرونه لکه څنګه چې تسلسل په وړاندې هم روان دی. د هر اتوار په ورځ باندې موږ تاسو ته یو کتاب معرفي کوو او د هر شاعر او د هغه د کتاب پیژندګلو د تاسو سره کوو. پیاوړي لیکوال دغه کتابونه وړاندې هم مطالعه کړي دي او پر دا باندې په چاپي رسنیو کې خپرونې کړي دي، خو یو ځل بیا مو دا ضرورت محسوس کوي چې هغه کتابونه چې له خلکو هیر سو یو ځل بیا یې له نوو ځوانانو سره معرفي کو او په خپلو ځوانانو او په نوي کهول باندې خپل ادبي اتلان وپیژنو، خپل لیکوال وپیژنو، خپل شاعران وپیژنو. د کتاب سره یې مینه زیاته سي او کتاب ولولي، پښتو ولولي، پښتو ولیکي، پښتو ووایي. د پیاوړي لیکوال هدف او مقصد هم دا دی چې خپلې ژبې ته وده ورکړي او خپله ژبه مخ په وړاندې بوځي او د اغیار د ژبو سره یې سیاله او برابره کړي. نو په همدغه تسلسل کې نن موږ له تاسو سره یو نوی کتاب چې تاسو کېدلی سي ډېرو خلکو لوستی وي یا یې لیدلی وي، خو ډېرو به دا کتاب نه وي لوستی. دغه کتاب دی موسمونه خو بدلیږي. موسمونه خو بدلیږي. دغه کتاب د بهار ناصر صاحب دی. د ناصر صاحب مختصره پیژندګلو له تاسو سره لومړی کول غواړم. بهار ناصر چې اصلي نوم یې وزیر خان دی، د زله خان زوی، په خټه ناصر پښتون دی او په کال 1981 کې د سپټمبر د میاشتې پر لومړۍ نیټه د سویلي پښتونخوا په ژوب سیمه کې زوکړی دی. بهار ناصر د کوټي له پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري ډیګري کړې ده او پښتو یې د لیک او لوست د لارې هم خپله کړې ده او دا مهال په ژوب کې د ساینس د مضامینو د ښوونکي په ایس باندې چې SST ورته ویل کېږي دنده ترسره کوي. بهار لا ډېر ماشوم و چې له شعر سره یې مینه لرله. همدا مینه وه چې په 1998 کال کې یې پخپله هم په شعر ویلو لاس پورې کوي. بهار په دې 12 کلنه موده کې ګڼ شمېر شعرونه ولیکل او د دې ترڅنګ یې لنډې کیسې هم ولیکلې چې تر اوسه پورې لا چاپ ته نه دي سپارل سوي. همدا اوسنۍ ټولګه ده چې زما په لاس کې ده، موسمونه خو بدلیږي. بهار ناصر د نوي کول یو خوندور پر پښتانه قام، پر پښتو وطن، پر پښتو ژبه مین شاعر دی او په خپلو کلامونو کې خوندور اشعار لري. د کتاب پیژندګلو ده. د کتاب نوم دی موسمونه خو بدلیږي. شاعر بهار ناصر، خپرونکی لمر خپروندویه ټولنه کوټه، د چاپ لړ 8، چاپکال 2010، چاپ شمیر 1500، کمپوز کریم لوراند، چاپځای یونایټډ پریس کوټه. د ترلاسه کولو درکونه د دې کتاب دی: صحاب کتاب پلورنځی کاسي روډ کوټه، عزیز کتاب پلورنځی د میاخیلو گلی ژوب، دانش کتابتون پلورنځی کیسهخوانۍ بازار پېښور. قدرمنو دغه کتاب چې تاسو ترلاسه کول وغواړئ پر دغه درکونو باندې یې ترلاسه کولی سئ. بهار ناصر په خپل کتاب کې خوندور اشعار یو ځای کړي دي او پر دې کتاب باندې
بارکوال میاخیل رحمت الله امداد صاحب او د خپلې خبرې شاملې دي چې خپل لیکي هم ور باندې کړی دی. په دا کتاب کې شاوخوا 15 غزلې او 8 نظمونه شامل دي. د نظمونو سرلیکونه دي: سریس کروټي، نازوانه پسرلی، خوله دراز لایقه پاته نسی، د آل خبر ژر واخله، نورې سندرې زیاته نه درلیږم، د پانسۍ پړی تر غاړه، یره یا ویره لټون. د ډېر خوندور نظمونه دي. په دغه کتاب کې پکار ده چې هر ځوان هر لوستونکی د بهار ناصر دغه کتاب ترلاسه کړي، ویلولي چې خوندور شعرونه هم پکښې دي او خوندور کلامونه پکښې دي او عشقیه، رزمیه او حماسي شاعري هم پکښې ده. تاسو به د دې کتاب ازښت زیات خوند واخلئ، خو زه بیا هم تاسو ته د بهار ناصر د کلام نمونې په وخت باندې به تاسو ته وړاندې کومه. دی په خپل خوندور اشعارو کې داسې وایي: لا هواګانې اخلي زور، چراغ دې نه بلیږي. لا هواګانې اخلي زور، لا هواګانې اخلي زور، چراغ دې نه بلیږي، جونګړه وامو نخلي ور، چراغ دې نه بلیږي. لا هواګانې اخلي زور، چراغ دې نه بلیږي، جونګړه وامو نخلي ور، چراغ دې نه بلیږي. د تیارې خونې په لذت کې ورک بدمسته خلک، د تیارې خونې په لذت کې ورک بدمسته خلک، شپې ته دوام غواړي لږ نور، چراغ دې نه بلیږي. او په محلونو کې میشته خلکو دا کسب کړی دی، په محلونو کې میشته خلکو دا کسب کړی دی چې د غریب سړي د کور چراغ نه بلیږي. مننه. په محلونو کې میشته خلکو دا کسب کړی دی چې د غریب سړي د کور چراغ نه بلیږي. او ستا د پیزوان ځلا پړکا چې پکې ورکه نسی، ستا د پیزوان ځلا پړکا چې پکې ورکه نسی، ستا د پیزوان ځلا پړکا چې پکې ورکه نسی، ګل شدی دا په زړه تکتور، چراغ دې نه بلیږي. او درک مې ورک شدی د کور بهاره، څه پوسوې ته، درک مې ورک شدی د کور بهاره، څه پوسوې ته چې راوړم تیل ورته په پور، چراغ دې نه بلیږي. لا هواګانې اخلي زور، چراغ دې نه بلیږي، جونګړه وامو نخلي ور، چراغ دې نه بلیږي. نو قدرمنو لیدونکو، بهار ناصر بیلابیل اشعار ویلي دي چې تاسو کتاب لاسته راوړئ، ویلولئ، نور خوندونه به هم پرې واخلئ. بهار ناصر د نوي کهول ځوان او زلمی شاعر دی. دی په یو بل غزل کې وایي: دا د چې پر نه څه مروره سوه، څه دغه نجلۍ هم له نظره سوه، دا د چې پر نه څه مروره سوه، او ځه دغه نجلۍ هم له نظره سوه، بیا مې چې دا ولې په خوب ولیده، بیا مې چې دا ولې په خوب ولیده، بیا مې چې دا ولې په خوب ولیده، بیا لکه کیسه چې را له سره سوه. ډېر ښه. ستا باڼه ستا ورځو ته لاس ونیسي، ستا باڼه ستا ورځو ته لاس ونیسي، ما ته وایي میاشت د اختر بره سوه. ډېر ښه. او لا مې مخامخ سوه څېره سترګو ته، لا مې مخامخ سوه څېره سترګو ته، څه وخت مې چې پټه له نظره سوه. او نه جانان بې قدره نه زه مړ سومه، نه جانان بې قدره نه زه مړ سومه، نه جانان بې قدره نه زه مړ سومه، مینه بې ضرره بې خطره سوه. ډېر ښه. او بهار ناصر
خوندور کلام، خوندور ټایټل او خوندور لیک، خوندور کتابات، خوندور املا چې تاسو څه وخت دا کتاب ولولئ انشاءالله چې تاسو ته به نور خوندم درکړي. او د بهار ناصر په یو بل غزل کې وایي زه خو دې له سترګو په دا حال ځکه راضي یم، زه خو دې له سترګو په دا حال ځکه راضي یم، شکر چې تر اوسه لا ژوندی یم باقي یم. واو ډېر ښه ډېر. زه خو دې له سترګو په دا حال ځکه راضي یم، شکر چې تر اوسه لا ژوندی یم باقي یم. زه د یار له سترګو یاغې سوی باغې سوی یم، زه د یار له سترګو، زه د یار له سترګو یاغې سوی باغې سوی وم، زه د یار له سترګو لا باغي یم باغي یم. واو ډېر. زړه زما مقتل هم عدالت او هم زندان اشنا، زه قاتل مقتول یم هم ګواه یم هم قاضي یم. واو واو دا بیا ووایه. ډېره مننه. زړه زما مقتل هم عدالت او هم زندان اشنا، زه قاتل مقتول یم هم ګواه یم هم قاضي یم. واو ډېر ښه. او زه درته تل تږی درځم، تل در څخه تږی ځم، زه درته تل تږی درځم، تل در څخه تږی ځم. تو خو به هم وایې میخانه لرم ساقي یم. واو ډېر ښه. او غیر بهاره غیر دی له غیره څه ګیله پکار، زه له خپل جانانه ګیله من یم شاقي یم. واو. او بهار ناصر خوندور کلامونه په یو بل غزل کې وایي یوه د سل سره بلا جوړه سوه، زموږ له خواخوږي اژدها جوړه سوه. زما د ژوند د یادګار څلی چې وو، زما د ژوند د یادګار څلی چې وو، اوس پر هغه ځایګي کلا جوړه سوه. زما تصویر دی خو ما نه پیژني، زما تصویر دی خو ما نه پیژني، زما تصویر دی خو ما نه پیژني. زمانه څومره بې وفا جوړه سوه، زما تصویر دی خو ما نه پیژني. زمانه څومره بې وفا جوړه سوه. او خبر به نه یې خوشحال خانه بابا، خبر به نه یې خوشحال خانه بابا، له پښتونخوا خو کربلا جوړه سوه. دا بیا ووایه که ما سبا. مننه. خبر به نه یې خوشحال خانه بابا، خبر به نه یې خوشحال خانه بابا، له پښتونخوا خو کربلا جوړه سوه. بهاره دلته چې دا اور لګېده، بهاره دلته چې دا اور لګېده، دا پیښه څنګه او له چا جوړه سوه. ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو د بهار ناصر خوندور اشعار، ډېر خوندور کلامونه، موسمونه خو بدلیږي ترلاسه کوي. او د بهار ناصر دغه کتاب لاسته راوړئ نو تاسو به نور هم ډېر خوندور اشعار پکې ولولئ. دی په یو بل کلام کې وایي په واورین غره کې د بلا پلونه انسان پیژني، په واورین غره کې د بلا پلونه انسان پیژني. له وهمه غلی سي انسان کنې لیوان پیژني. د نړیوال منافقت په سمندر کې ورک دي، د نړیوال منافقت په سمندر کې ورک دي. پښتون نه دوست پیژني خپل نه دشمنان پیژني. مننه. د نړیوال منافقت په سمندر کې ورک دي، پښتون نه دوست پیژني خپل نه دشمنان پیژني. ته یې په څه پیژنې دا به تا ته پته وي، خو نوره نړۍ د سپېڅلتوب په وصف افغان پیژني. زما ټبر جنت ته هغه یو امام کشوي، زما ټبر جنت ته هغه یو امام کشوي. د چا چې خپل کلی نه دین او نه قرآن پیژني. بهاره خدای دې پټۍ لرې کړي د قام له سترګو، او کنې خونه رحمان لیدی سي نه شیطان پیژني. قدرمنو لیدونکو د بهار ناصر قدرمن او خوندور شعرونه ولولئ. او موسمونه خو بدلیږي، دغه کتاب ترلاسه کړئ.
نو بیا به نور هم خوندور شعرونه پکې ولولئ د پښتو ادب د پښتو ژبې سره خپله مینه پیدا کړئ د کتاب لوست پیل کړئ خپل اتلان خپل لیکوال وپېژنئ په کتاب او شاعر کې دغه خپرونه مو تاسو ته وړاندې کړه موسمونه خو بدلیږي د بهار ناصر خوندوره شاعري وه چې تاسو ته مو وړاندې کړله را روان کتاب مو پر الله سپارم تیمورشاه کمال او طاهر لیوال له تاسو اجازه غواړو پر الله مو سپارو یو جهان مننه ویډیو مخ ته ملګرو شیروئ دا به ستاسو د پیاوړي لیکوال سره مرسته وي او د پیاوړي لیکوال مرسته نه د پښتو ادب او د پښتو ژبې سره به مو مرسته وي چې ویډیو مخ ته شیر کړي او پښتانه خپل اتلان ادبي شاعران لیکوال او تاریخدانان وپېژني او د اغیار د دسیسو څخه ځان وژغوري تیمورشاه کمال یو ځل بیا نیکې چارې او ښه ژوند درته غواړم تر بلې خپرونې اجازه غواړو د الله په امان